زما محترم اوس یو تازه مسله روانه لږ دو درې ټکي درته په هغې وایم مساله د معیار حق په دې فیسبوک باندې د جماعت اسلامي او د مودودي طبقې یو مفتی امتیاز صاحب نو هغې دا ویلي چې صحابه معیار حق نه دي معیار حق نه دي مونږ تاسو لږ د هغې او سوال ترې کېږي چې آیا مونږ دپاره په صحابه کرامو باندې تنقید کول جایز دي وی آو جایز دي نه 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 نبی علیہ السلام نه مونږ د دې استفتاء کو مونږ به حضور علیہ السلام دارالافتا ته لاړ شو د حضور پاک نه به پوښتنه کو چې آیا مونږ دپاره په صحابه کرامو باندې تنقید جایز دی مونږ د صحابو په کوم عمل باندې جرح کولی شو مونږ د صحابو عقیده او اعمال هغه مونږ د تنقید نښه ګرځولی شو نبی علیہ السلام اعلان فرمایلی الله الله فی اصحابی نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلی محترمو اللہ اللہ فی اصحابی اے اتقوا اللہ فی اصحابی زما د صحابو بارکی نبی علیہ السلام فرمائی دو کرت ارشاد فرمائی زما د صحابو متعلق د الله نه ویریږئ زما د صحابو په بارکی د الله نه ویریږئ لا تتخذوهم من بعد عرضا نبی علیہ السلام فرمائی زما صحابه زما نه رخت نخه مګرځوئ چې ستاسو د تنقید د غشو نشانه صحابه وګرځي لا تتخذوهم من بعد عرضا نبی علیہ السلام فرمائی زما صحابه زما نه رستو تنقید نشانه ومګرځوئ فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم نبی علیہ السلام فرمائی څوک چې صحابو سره محبت ساتي د دې وجه نه ساتي چې د ده په سینه کې د ده په زړه کې زما محبت پروت دی زما سره مینه ساتي زما سره عشق او محبت دی او کوم انسان چې د صحابو سره بغض ساتي کینه ساتي دشمنی ساتي د دې اصل وجه دا ده چې د دې بدبخته انسان په زړه کې زما دشمنی پرته ده نو لہذا د نبی علیہ السلام فتوا ده او نبی علیہ السلام د رب العالمین د طرف نه وینا کوي دا د الله فتوا ده چې د نبی علیہ السلام صحابه دا د تنقید نه بالا تر دي څه شوی دي جی تنقید نه بالا تر دي صحابه کرامو باندې تنقید دا جایز نه دی د صحابه کرامو اعمال د صحابه کرامو عقاید د صحابه کرامو کردار او گفتار د صحابو هر حال دا د تنقید نه بالا تر دی دغه محترم وجه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته دین را رسول دی نن مونږه پنځلسمه صدی کې دلته په دې منبر او محراب باندې کوم دین چې بیانو کوم دین چې مونږه اورو په کوم دین او عقاید باندې مونږ عقیده ساتو عمل وکړو دا د چا په واسطه راسېدلی ټول وایا د چا په واسطه راسېدلی صحابه چې صحابه د تنقید نښه وګرځېده د صحابو عقیده هغه محفوظ نشو د تنقید نه د صحابو اعمال محفوظ نشو د تنقید نه د دې مطلب دا شو چې صحابو کې داسې صحابه نعوذ بالله موجود وو چې د هغې عقیده باندې تنقید جایز او تنقید دا انسان په عقیده جایز وي چې عقیده کې فرق وي معنا دا شوه چې د حضور په شاګردانو کې د حضور په صحابو کې داسې صحابه موجود وو چې حضور د هغې د عقیدې اصلاح نه وه کړې د هغې صحابو کې داسې صحابه نعوذ بالله موجود وو چې حضور د هغې د اعمالو اصلاح نه وه کړې نو دغه صحابه چې کله مطعون وګرځېدل دا د تنقید په غشي باندې ولګېدل زمونږ دین محفوظ شو محفوظ کېږي نه زمونږ دین چې را رسولی دی هغه صحابه رسولی زمونږ کلک ایمان دی چې صحابو کومه عقیده د حضور نه زده کړې وه کوم اعمال د حضور نه لیدلي او زده کړي هغه عقاید او هغه اعمال 100% صحابو مونږ ته اکه رنګ را رسولي دي د اوربشې قدرې کمی او زیاتې پکې صحابو کړې صحابو پکې کړې نه دی لہذا محترمو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یو معتبر ترین شخصیت تے د نن سبا په دې فرقواریت په دور کې هر فرقه د شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ قدر کیا یو انسان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ باندې
تنقید نه کیا که بریلویان دي خپل امام یې ګڼي که وهابیان دي خپل امام یې ګڼي که دیوبندیان دي خپل امام یې ګڼي تمام تر د امت مسلمه د سنیانو تمامې فرقې د شاه ولی الله محدث دهلوي رحم الله په شخصیت باندې متفق دي هغه خپل کتاب ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء باغی کې 100 آیات د قرآن عظیم الشان نقل فرمایلی دي او د 100 آیاتونه دا ثابته کړې ده چې د صحابه کرامو جماعت په عامو انسانانو باندې قیاس کول جایز نه دي. نعره تکبیر، شان صحابه، عظمت صحابه. جزاک الله. صحابه کرام 100 آیاتونه دا ثابته ده د صحابو جماعت په د 15مې صدې علما د 15مې صدې عوام د 15مې صدې پیران او تبلیغیان او نیکان او عام مسلمانان با صحابه په خپل ځان نه قیاسي. صحابه هغه خلق دي چې هغه د تنقید نه بالا تر دي هغه الله رب العزت محفوظ ګرځولي. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای امام ابن عبد البر رحم الله هغه خپل کتاب کې الاستيعاب فی معرفت الاصحاب دغه مقدمه کې نقل کړی امام عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فقيه هذه الامه فرمای وی الله رب العزت په تمام کائنات کې د تمام کائنات پزړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قلب اطهر او د مبارک زړه انتخاب وکړو او داغې نه وروستو په دې کائنات په تمام زړونو کې چې انتخاب شوی دی هغه انتخاب د زړونو د صحابو شوی دی. که شرط صحابي عمل خراب شو عقیده خراب شو صحابه د تنقید نه وګرځېدا دا اعتراض صرف پر رسول الله نه دی دا نعوذ بالله د الله په جهل باندې بیا ګوتو شدي چې نعوذ بالله الله د داسې ملګرو او د داسې شاګردانو مریدانو انتخاب حضور له وکړو چې هغه ناقص وو یعنې د الله علم ناقص دی نعوذ بالله که تام دی وایا تام دی لہذا دا انتخاب الله کړی او د الله انتخاب چې کمزوري راوتلې بلکې که چا تصور وکړو دا انسان د اسلام د دایرې نه وځي. الله انتخاب فرمایلی محترمو د 100 آیاتونو دا ثابته ده. رب العالمین بطور مشته نمونه اسخرواره رب العالمین قرآن کې فرمای ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب العالمین فرمای چا چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړو وروسته د دینه چې دته هدایت لاره ښکاره شوې ده او د مؤمنانو د لارې نه علاوه ځان له یو بله لاره ونیوله خدای فرمایي دی به خپل اعمالو ته حواله کړو جهنم ته به داخل کړمه. د دې آیات لاندې په تحفه اثنا عشریه کې شاه عبدالعزیز رحمه الله فرمایي معلوم شد کہ ہر کے خلاف راہی مومنان اختیار نمود مستحق دوزخ شد مومنین در وقت نزول ای آیات نبودن مگر صحابہ. رب العالمین فرمائی چې کم انسان د مومنانو د لار نه علاوه بل لار ونیولا بل لار اختیار کړلا دا به زه جهنم ته داخل کما. امام شاه عبدالعزیز رحم الله فرمائی و مومنین در وقت نزول ای آیات نبودن مگر صحابہ چې دا آیات نازلېدو نو مومنان په هغه وخت کې څوک ووایه ټول وایه صحابه. نو لہذا د صحابو نه علاوه د صحابو د عقیدې نه هټ کر عقیده ساتل د صحابو د عبادات او د اعمالو نه هټ کر د عباداتو بل طریقه اختیارول دا د دخول د جهنم ذریعہ ده. دا شان د شاه صاحب رحم الله بل آیات نقل کړي هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. الله هغه ذات دی الله رب العزت فرمایي چې تاسو باندې زه او زما فرشتي رحمتونه لیږي علیکم پتاسو باندې او بیا څه فرمایي څه دپاره لیخرجکم من الظلمات الی النور. دا د الله رحمتونه او د فرشتي دعاګانې دې دپاره دي چې تاسو د کفر د ظلمت د خرابو عقایدو اعمالو د تیرونه وباسي اسلام رڼا تم راولي. نو دې آیات لاندې
شاہ صاحب رحم اللہ فرمائی مخاطب بئی آیات صحابہ اند ہر کے تابع ایشا شد نیز از ظلمات برآمد فرمائی اللہ رب العزت چس دغه وقت کی خطاب کول سورلس نیم سو کال مخ کی اللہ فرمائی ز او زما پرشتي پتاسو رحمت الله علیکم نو دا کوم ضمیر چاته راځي دی وایا تاسو چاته صحابه تا د دې آیات مخاطبین هم څوک دي صحابه نو صحابه الله د تیرون هیڅ دي هغه درنا په هغه روخانه سمندر کې الله داخل کړي د کفر او د شرک او د خراب عقایدونو الله پاک ایستی شاہ سے فرمائی بیا مخ کی فرمائی ہر کے تابع ایشا شد نیز الظلمات برآمد صحابہ کو پریدا چاش د صحابو اتباع او کا دیم د تیرونه وتلې ده خبر ابي او څوک چې صحابو اتباع نه کوي ځینې خلک ډایرکټ صحابو ته کنزل کې ابوبکر کافر عمر کافر عائشہ زناکارا او معاویہ سپه عثمان خر دا پر ریکارڈ داشته ښا دا کنزل پر ریکارڈ تا په اسلامیہ جمهوریہ پاکستان کې کوم ځای کې وایا هغه وخت پورې چې د صحابو شان نی محفوظ شوی دا ملک اسلامی ګڼل ته مونږ تیار تیز وای تیار کوم ځمکه باندې چې د ابوبکر شان نه دی محفوظ د عمر شان نه دی محفوظ د عثمان او د معاویہ شان نه دی محفوظ د مور بیبي لپټنه د محفوظه هغه اسلامی کیږي زه تیار نیم کم از کم چاہے څوک مې پسولې کوي او چاہے ارڅوک کوي هغه وخت به دا اسلامي ملک ګرځي چې دلته ګستاخان صحابه پسولې باندې شي سو پورې ګستاخان صحابه اپدار شوي ني امام مالک رحم الله په دغه موقع فرمایلیو چې کله د حضور ته او د حضور صحابه ته بد رد ویل کېږي او موږ دغې دفاع ونکو موږ له د ځمکې مخ نه د ځمکې لاندې ویښ بیا پکار نه شي راشي موږ له مرګ پکار دی مرګ ځینې خلکو له خو مرګ څه کې یو ځل لک ها کرت مرګ پکار دی چې د صحابو دشمنان ځان سره په سټیج کېنولي او د صحابه کرامو دشمنان ته غاړې ورکوي د صحابو دشمنان له لاسونه ورکوي د صحابو دشمن سره په یو لوښي باندې یو درستخان باندې دا بې ضمیر او بې ایمانه خوراک کوي ښه زما مور چې څوک حکم ځي هغه سره به زه په یو لوښي خوراک وکړم پښتنو وایي تیز وایي تاسو کې غیرت ډېر زیات راځي مور او خور باندې که نه خو د عایشه تاسو ته مور نه ښکاري وایه ښکاري که نه ښکاري لا کرت د خپلې مور نه زموږ ته افضله مور د عایشه ښه نو چې د خپلې مور دشمن سره په یو درستخان ناستې ته زه تیار نه یم د عایشې دشمن سره به تیار شم داسې کېدی شي نه بلکل نه شي کېدی څوک پورې چې زموږ ایمان او زموږ زړه د عایشې د محبت نه ډک نه وي بس دې کې بیا کفر دی ښه دې کې ایمان شته نه بهرحال محترمو مخکې شاه صاحب رحم الله فرمایي واولئک هم المفلحون واولئک هم المفلحون خدای صحابه باندې کې فرمایي دا کامیاب دي څه شی دي او بیا فرمایي ولا شک ان تابع المفلح مفلح شاه عبد العزيز رحم الله فرمایي صحابه خو اسم کامیاب دي د صحابه تابعین هم څه دي وایه دې کې شک نشته بل ځکه الله فرمایي واولئک هم الراشدون صحابه دا پنی غلار دي صحابه پنی غلار دي شاه سے فرمایي وتابع الراشد راشد او د راشد او د نیغ لارې والا انسان پسې تلونکي هم پنی غلار دی ښه بل ځای بیا فرمایي امام ابن عبدالبر په مقدمه استیعاب کې فرمایي قرآن کې ځای په ځای کې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رب العزت د صحابو نه راضي دی او صحابه د الله نه سړي نو امام ابن عبدالبر رحم الله په خپل مایناس کتاب الاستیعاب فی معرفت اصحاب دغه مقدمه کې فرمایي ومن رضی الله عنهم د الله پاک ذات زما غونته نه چې اوس درنه خوشاله ما او لږ وخت بعد بدر نسیمه خافه ما ومن رضی الله عنه امام ابن عبدالبر فرمایي کم انسان نشي الله راضي شو لم يسقط عليه ابدا ان شاء الله دنه بتعصب قیامت الله بیا ناراضه نشي نو تمام صحابه ته دغه د عقاید درست عقاید او درست اعمال د وجنه الله رب العزت د خپل رضا اعلان کړی دی نو که صحابه معیار حق نشي او د دې عقاید او اعمال کې فرق وو
نو بیا ورته الله راضي شي الله رب العزت صحابو نه بیا ناراضه کیږي ولی د هغوی عقاید او اعمال معیار دی څه شی دی معیار معنا تله څه شی تله معیار چا ته وایي تله صحابه زمونږ د ایمان دپاره زمونږ د اعمالو دپاره تله ده که ته وایې زما ایمان درست دی عقاید مې درست دي او که نه د صحابو د ایمان د تله په هغې چابړي کې به خپل ایمان واچوې که ستا ایمان ستا عقاید د صحابو د عقایدو تله باندې درست وختل نو عقایدو او اعمال دي برابر دي او که د صحابه کرامو اعمالو سره برابر نو بیا برابر نه دي مخکې شاه صاحب رحم الله بل آیات نقل کوي فرمای یوم یخزي الله النبي والذین آمنوا یوم لا یخزي الله النبي والذین آمنوا معه فرمای الله رب العزت هغه ورځ په ورځ د قیامت چې الله رب العزت به خپل نبی او د هغه نبی سره چې کومو صحابو ایمان وروړی دی الله پاک به دا خلک رسوا کوي نه دې آیات لاندې شاه صاحب رحیم الله فرمای دلالت می کند که اشاره در آخرت هیچ عذاب نخواهد شده و بعد از فوت پیغمبر نور عیسی ضبط و زائل نخواهد فرمای و دا آیات په دې باندې دلیل دی چې صحابه کرامو تبا آخرت کې اس قسم عذاب با نه ملایي او په دې آیات هم دلیل دی لکه د دې وخت مشهور شیعاګان زنادقه وایي چې حضور علیه السلام د وفات نه وروستو صحابه کرام مرتد شوي نعوذ بالله نو شاه صاحب فرمایي و بعد از فوت پیغمبر نور عیسی ضبط و زائل نمی خواهد شد فرمای د حضور د وفات نه وروستو دغه نور چې کوم الله صحابو ته ورکړی دا زائل کیږي نه ولی فرمای دی وایي که چرته کی و الا نور ضبط شده و زوال پذیرفته روز قیامت چه قسم بکار عیسی میں آید ہو رب العالمین فرمائی په دې آیات کې نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم د صحابو دا نور به د دې د مخې ته روان وي ښي طرف ته به روان وي او دې ته به رڼا کوي په هغه تیارو کې شاه صاحب فرمایي که د حضور د وفات نه وروستو د صحابو دا نور ختم شو دا زایله شو نو بیا آخرت کې د نور څه معنی ده آخرت کې نور د کومه راغی آخرت کې هو نور اله راځي چې دنیا نه ځان سره یوسي دنیا نه لہذا د صحابو نور ختم شوه زائل شوه نو صحابو عقاید او اعمال محترمو زمون د پاره هغه معیار حق دی د معیار حق په مسله باندې د خدای جل جلاله په فضل او کرم سره دا اوس چې درته کینما اوس چې کینما سبا دا ټیم پورې درته باس کوم ان شاء الله دا غي سلمي سبب ختم نشي ښه خبره پیږي دا درته مبالغه نه کوم دا اوس دیناست نه کپانه سبا دا وخت پورې دلایل پیش کوم دومره آیاتونه دومره احادیث دومره آثار دومره دلایل دي چې په 24 غنټو کې سر ترسي نه خو دومره د محترمو دا صحابه دشمنان دوه قسم دي یو ښکارا او یو پټه یو ښکارا او یو پټه ښکارا دشمنان شیعاګان دي څه دي او څوک د شیعاګانو څوکیداری کوي او څوک شیعاګان په خپل سټیټ ساتي او څوک شیعاګان سره اتحاد کوي څوک شیعه سره لاس ور کوي څوک شیعه ته په یو درسخان خوراک دا ټول دشمنان د صحابو دي ګرچې پټکی وي ګیري وي او ارس وي ښه خبره پوهېږي د صحابو متعلق مونږ د چا سره گنجایش کولی نشو دویم پټ دشمنان دي نه پټ دشمنان جماعت اسلامي دي څه شی دی ټول وایي شابه جماعت اسلامي اصل اسلامي کې الف لام دا باب افعال دی که نه نو ترکې دا د اصل ماخذ د پاره دی جماعت غیر اسلامي څه شی غیر اسلامي مودودي د دې فرقې مشر د مودودي عقاید مودودي پیغمبر نه دی پرېښي صحابه نه دی پرېښي ائمه نه دی پرېښي اولیاء نه دی پرېښي یو قسم نه دی معاف کړی ښه یو قسم ان شاء الله العزیز ما خو دلته کې زما په ریکارډ به هغه عقاید موجود شي ما دې بیان کړي که مکر راغله مونږ دا غواړو چې امت کې اتحاد او اتفاق راشي د بریلیت او د مودودیت دغه شانتي د وهابیت او دا ټولې فرقې مونږ ختم کو اسلامي نظام ته مونږ متحد شو او چې څوک صحابو ته لاس اچي نو صحابو متعلق
د داسې خلکو سره موږ د اتحاد قایل نه یو. نو که بالفرض دې خلکو نور لاس واچول بیا یو عقیده د مودي درته ښکاره کومه. نو جماعت اسلامي یعنی غیر اسلامي د دې نه به موږ ځان ساتو. څه به ساتو؟ کوم کس چې جماعت اسلامي سره ذره برابر تعاون وکړي د اوربشې قدرې، دا د حضرت عایشې دشمن دی، دا د ابوبکر دشمن دی، دا د عمر دشمن دی، دا د تمامو صحابو دشمن دی. بیا په ورځ د قیامت باندې د صحابو دشمنۍ ته تیار شه، د هغې سزا ته بیا تیار شه. ساتو به ورسره دشمني که نه به ساتو؟ جماعت غیر اسلامي سره به ساتو که نه به ساتو؟ دا